الله الرحمن الرحيم محمد نزل على رسوله الكريم المعورن وزرري العواري ومر تاشته ذات فضل السوكال كيله الله يبداش أسخر كيده لك قرآن شريف كأغش فضل اسفصة وشتوش آيات دي امریکای کونه پرچیریکه چین پرچیریکه ورس تمام کافرانو پرچیریکه نه یو آیات راچولیږي نه جنکریږي پر دې باندې الهي خپل مور وهلیږي خپل مور یې وهلیږي خالي اوس دغه کافران دا ظالمان په یوه ملت ختم کولای شي همدک شینجانو لړما پر راځي چې د اسمانه پر ورولی شي خادم ورته تاسو ګوري چې ته ودرېږه چې دوی څنګه دي دوی د دوزخ شوقیان دي که د جنت شوقیان دي خالد زموږ ستاسو سره ایښي د یک ساعت څخه مخري زموږ رب ملګری دي وایي چې الله در سره مل نه یې رامانه که لښکر یې در سره یک تنها یې که څوک د دې پر لټ مخبري کوي یا دلایل پر خوري هغه ته به حال معلوم شي در دغه زما پختا قسم زما خوله بده ایسي در دغه د بېغیرتیا پیسې بیږي دا د چا نه دی دا پر لټ د هر چا مور پلار دی دا پر لټ که خراب شي بې خونده شي ټول پښتون بې خونده دي موږ دوی هم خطا دي موږ هم خطا یې دا پاسپورټ د هغه چا دپاره دی چې هغه به جهاز ته خېږي بل ملک لګي د هغه دپاره زموږ خونه به جهاز ته کېږو زموږ خپل ملک رېږدي زموږ خپل ملک دامان دي زموږ خپل ملک توبه ده په دې کې موږ د خپل عیال د خپلو پښو د خپل غوټو د خره ګزاره کولی شو د حکومت سره نه جنګ کوو نه مقابله کوو هېڅ شی نه کوو موږ 3 میاشت په ریګ تېروو 3 په دامان کې 3 په توبه کې تېروو د خپل عیال د وچ ګولې بندوبست کوو موږ نه دال والا یو نه پلانې والا یو ساده زندګي تېروو شکنځه لمر ورځ بد کار هېڅ کوو موږ به جنرالانو ته دا خواست کوو چې په پرلټ موږ داسې خوا بهېږي لکه په مور پلار چې مې کېږي زما چې په خدای قسم یې ماښام پر بالښته پروت یم کور پروت یم یو بیده د پرلټه سره خوب د پرلټه سره کوم یو سکند هره ورځ به راکړم د تګ نه یم دا بدن مې نه دی د تګ سره 100 کاله امر دی خامخا لږ ګزاره کوو و حکومت ته وایو چې ته د پرلټه سره ظلم مه کوه د پرلټه سره ګزاره پاسپورټ کې یې هر څه کې جهاز څخه تېر نه شئ چې پاسپورټ نه ورڅخه شی ورماته وه چې موږ نه به جهاز ته کېږو نه په دامان کې جهاز شته نه په توبه کې جهاز شته نه په ریګ کې جهاز شته زموږ د هلته په زرو په ډکو په عربو مړي پراته دي دا زموږ د 500 کالو ملک دی دا هلته موږ اوسېږو ستا چې ارامې کې پر هر بند باندې پزه به غوږونه ګرد راپرې کړې د دغه ملک په هاخوا موږ ګزاره نشو کولی نه په سند کولی شو نه په پنجاب کولی شو و موږ ته دغه ملک خالق راکړی دي دغه دی د موږ سره به حکومت جنرال هم زموږ پلار زموږ دی برګېډیر هم زموږ مور دی ظلم چې کوي بیا زموږ دپاره سکس دی زموږ دپاره ظلم دی نه کادانۍ موږ منو قرآن 5600 آیاته کلام دی آسماني کتاب دی د الله خپل مور پر لګېدلی دی په دې که څوک ورته وایي زموږ خوا بهېږي که څوک مرسته کوي زموږ خوا بهېږي هغه سټ پټ کافر دی موږ په دې ملک کې دا نه غواړو چې غلط کار وشي څوک تاریخ کوي څوک څه کار کوي څوک بدکاري کوي دا زموږ د اسلام مرکز دی په دې مرکز کې و موږ د دغه خلکو
شکریه ادا کوو چې دا 15 میاشتې په دې یقیو په دې تکلیفو کې دوی زموږ وروستیو دپاره نوم جوړ کړي د پښتانه نوم نن په ایرپ په اشا کې دی والله که چا دای بالي چې ورسره شی یې که نه اوس کې وګټې که نه وګټې زما چې په خدای که څنګه ګډر کې ووایي په خدای کې بد حال په ایرپ و امریکا ته بیله چې دا معلوم دی و امریکا ته و ټولو کافرانو چې وشو و ټولو پنجابیانو ته چې دا پښتون نوم یو قوم دی دا پښتون نوم یو شی دی مګر یوه خبره دا ده چې یو د خدای روی درته نشو بې انتفاقي مه کوئ خامخا خلک یې یو به څه بېعقل یو به څه هوښیار یو به سپین ږیری یو به ځوان زه په خپله زوی راته وګاږي راباندې بوسي موږ ټیک ته دا خواست کوو که له وروڼه داسې به جارېږي که موږ سیو د خپل اولاد فرق وکړي نو موږ ته به ښه چت والا سزا راکوي که جنګ هم به په مشوره کوو که تار هم به په مشوره پرې کوو هره خوا چې وه که په قبر کې وو په قبر کې به زما قبر د پرلټ په مابین کې پرې کوئ پر هره خوا پرلټ زور و زما قبر به هلته پرې کوئ هلته به یې جوړوئ ولې شپې مو ژوندي تر سله اوښتی یم اوس نه سترګې کار کوي نه وډونه زما به د پرلټ سره په آخرت کې هم ملګري په دې دنیا کې به مې هم ملګري زه به د پرلټ ملګری یم پر حق باندې او بلکې بل نبي نه راځي نبي علیه السلام په بابا آدم کې رونو و داخله دی په اسمان کې د ستوري په شان الله میندلی دي چې بابا آدم یوه چا د الله ناراضه کړي د خدای روی ورته ونیوی د هغه چا وروی ته وګورې دا دنیا د هغه د روی ته چلی یې رب پوښتنه دې وکړه دا تا ته څه معلوم شو ده ویل ما چې سترګې راروڼې چې تا په ما کې رو داخله کړي ستا د نامه سره د الله د رسول نوم لیکلی و ما په هغه ورځ لیدلی دي نو یوه ده ته دا د ژیړي توپه ورکړه وږې ته دا د پښتۍ توپه ورکړه چې چا ته یې نسي ورکولی دا نه څوک خبرې دې کېږي دا نه څوک بدلولی شي نه څوک راوړی شي نه بل قرآن جوړېږي چې کونه امریکا پرسي که نر و د یوې ایات کرسي د یوې ایات کرسي معنا دې دی جوړی د یوې ایت د دغه زندګي الحمدلله معنا دې دی جوړی د چا د پلار در وس تېرې دي دا د هغه اسمانو ته وګوره څنګه یې جوړ کړي دي څنګه یې رنګونه و غرو و رودو ته وګوره د وبروشو و خلکو ته د ښکاوې و خلکو ته وګوره بس ټیک ته دغه خواست کوو خامخا تکلیف دی خواري ده ستړیا ده یو دربره به ځای جارېږي که وروڼه او که چیرې ضرورت پېښېدی که د ملا او صادق به دا ګرځېږي عجیز دلی دی که چیرې ضرورت پېښېدی زه د تګ نه یم ناجوړه یم چې سپی دې ودرېږي که مرګ یې که ژوند یې که ورځ یې که شپه یې چې مې د ټیک ځان نه کړي لاندې نو د کوتان زه هم نه یم او د عالم زه هم نه یم د دواړو نومباړی یم چې مې د ټیک ځان نه کړي لاندې په ټیک باندې چې د عالم پښتانه پزه کېښوه چې پزه د الله کېږي زه به ولاړ شم د جمعې ورځ ده که ضرورت پېښېدی په ورځ غږ کوئ که ضرورت نه وای د سرې وطن ته به پروت یم د هم بغارې وي و خدای ته نارې وي زه هم وم د خدا بل څوک نه لرم بل هېڅ چا سره شر و جنجال ده چې زموږ نقصان دی هغه که وخت راغی هغه به وخت ګورو که موږ دریځ ځای شو دریځ ځای شو نیام شو بیا به موږ دی خبره سره وکړو چې دریځ بیا موږ څه نیام وکړو ښځې او کیان خوندي کړو بیا به خبره د سر کوو په هر چا کې دا بیا به وکړو اوس به نه شورې نه به جنګ کې ولې دا غر په سر نه لرې کېږي حکومت یې زورور دی د ده جنګ د سکل دی ستا دا د ډبرې او د لرګي دي لرګی و ډبره جنګ نه سره کوي نو زه به اوس کستې خوښه وي په ورورګلوي که بېدرادري او پام به مو رسېږي د جمعې ورځ ده بس بیا که ضرورت پېښېدی صادق و که عزیز و که کلیم الله و چې ضرورت پېښېدی په هغه ورځ غږ کوي دستي ځان رسوم او دای به درله جارېږي لکه ورونه که له ورونه دا نشته چې دا میزی دا چزی دا فلاني ځای دا نوم که هر چا واخلي د اوه پېړۍ مینا عمر ولکه پرېږدي یا خبرې هیله
ناخټم چې دې د پټرلک د پښتانه نوم جوړ کړي دا پزه را جوړه کړه دا والله که پښتون چا دای بالي چې سپی که سړی نن د پښتانه نوم د خدای قرآن دی په ورځ په امریکا کې یادي وایي پښتون مې قوم دی ولاړ دی پر میدان د هر طرف مې هغه رب حفاظت وکړه چې اسمانونو مځک شپږ سوه مخلوق په اوبو کې ساتي د هرې پټنو خوراک یې موږ نه ساتلی د اسمان یې څنګه جوړ کړی د مځکې څنګه جوړه کړې دا میوې نمونې څنګه راوتلي د وچې مځکې د پښکاوې دا ګرد دی د ده ماشه وه هېڅ چا سره شی مخار د چا څه کړي ابراهیم خلیل الله اور نه وسوځي بوره څه بچاو شو اسماعیل خلیل الله د چړې څه چا بچاو کړي رب بچاو کړي او د چسب د تاک کې د ماران لړمان دا هېڅ شی جنګې نه ورلې چا بچاو کړي په غار حرا کې د الله رسول چا بچاو کړي الله بچاو کړي هغه رب لرو د هېڅ چا تخار مه خوره خپل میله او خپل مجلس خپله ډوډۍ او شوروا سره برابروي د هره طرف نه الله حفاظت څه وایو